ما خپل ځان د پاره اولنې واده چې ما کولو نو زما عزتمندو ما والدینو ته بار بار دا خبره مخې تکدله دا ستاسو حق دی خپل حق به ادا کوئ دین جامه سپینه جامه ده او په دې باندې داغ ډېر د لرې نه ښکاري که سبا خدای ناخواسته چېرته زموږ په جامه باندې داغ ولګېدو پلاره بیا به ګیله نه کې وقت حالات حساس دي هر طرف ته بے حیائی ده فحاشي ده هر طرف ته زما عزتمندو وی پیشو تر هغه پورې شیخی چې په مګه نه وي پیښه موږ تر هغه پورې شیخانی تر هغه پورې بزرګانی تر هغه پورې پرهیزګارانی چې د ګناه موقع راته نه راغلي مخې ته دا چې ګناه مخې ته پیښ شي او په هغې باندې تا ته قدرت حاصل وي بیا به دې د ایمان پته لګي چې ته اوس ګناه کې که نه کې نو ما ورته صفا خبره وکړه نو ما سره رشته دارانو نوم یې نه علم موږ سره خو اکثریت خلک مخالف دي وای واړه هلکان دي واده غواړي زه خپل کار ما دا بچي دي دی نه غټ دي هغه د واده نوم هم نه علي او دا ما ورته څه ویلي ته هم په کولا غوږونو واوره د هغې به کار کېږي زموږ کار نه کېږي پوه شوئ په اشاره باندې د هغې به کار کېږي زموږ کار نه کېږي او موږ نه کار کول غواړو نه په دین باندې داغ لګول غواړو موږ نکاح غواړو نکاح په نکاح سره مال زیاتېږي په نکاح سره الله راضي کېږي په نکاح سره ایمان کمپلیټ کېږي او انسان نکاح کړي دا مونځ کوي د هغې اجر او ثواب او بې نکاح چې هغې چې کوم دی نکاح نه ده کړې د هغې بچي نشته د هغې مونځ او دس کې د ځمکې اسمان فرق او چا چې نکاح کړي چا چې واده کړي د هغې به بچي وي که نه به او چې د چا بچي او دا سړی مړ شي او دا بچي په یو لاره تیریږي نو دا څه وي دا ماشومان څوک دي وایي پلانکې دي خو دې وبخي دا د هغې بچي دي تا ته څه وکړي دعا درته وکړي ستا نوم ډېر وخته پورې ژوندی نو نکاح کول پکار دي که نه واده کول پکار دي که نه چې دا پلار دی بچي له واده نه کوي نو دې پلار ته دې دا بچی وایي تا ولې واده کړی دی تا به هم نه کولی که نه چې دا واده دومره بد شی دی او ښه شی نه دی او واده چې کوم دی تا ولې واده کړی نو دی خپل پلار ته دا خبره وکړي نو دی خپلو بچو دپاره به ودونه کوو به انشاءالله واده زما عزتمندو 1,24,000 کمو پیش انبیاو سنت طریقه ده او دا واده په صحیح نیت باندې چې چا کړی دی هغه خلک الله مالداره کړي او نکاح سره سړی مالداره کېږي تاسو ډېرې نکاحګانې وکئ ډېر بچي راوړئ حکومت څه وایي 2 بچے اچھے 2 بچی بس دا ښه دي موږ ورته نه سم ډېر هي اچھے دې خبره ورسېدي سم ډېر هي اچھے موږ له رزق څوک راکوي ته چې کله لونډر وي هغه ټیم تا له رزق چا در کولو الله چې ستا ښځه راله دې له به رزق څوک ورکوي چې بچي دې راله رزق به څوک ورکوي نو چې په ایمان وایه ښځه دې راله بچي دې راغه نو رزق به زیاتېږي که کمیږي به او زموږ نیتونه ګډوډ او تاسو دا نه دي اورېدلي چې په الله باندې څنګه یقین وساتې الله در سره هغه شان معامله کوي الله باندې چې څنګه ګمان کوي الله وایي بس داسې ټیک ده نو په الله باندې ښه ګمان کول پکار دي که بد ښه ګمان کول پکار نو زما عزتمندو انشاءالله العزیز په دې نیت باندې بچي له واده وکړه چې زما دا بچی د ګناه نه منې شي دې نیت باندې لور رشته وکړه چې زما دا لور د ګناه نه منې شي